درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر، د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې د شوې چاودنې له امله د مړو شمیر 100 تنه او د ټپیانو شمیر بیا 4,000 ته رسیدلی دی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې مرستندویه ډله لا هم د مړو شوو او ټپیانو په راټولولو او دغه راز تر خاورو د لاندې شوو کسانو په لټه کې بوخت دي. دوهم خبر، د ولسمشر غني سلاکار معصوم ستانکزي نن د راتلونکي مشوراتي لوی جرګې په تړاو جوړه شوې خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو په پاتې 400 بندیانو کې هیڅ بهرنی بندي نشته او ټول افغانان دي چې جرګه به یې د سرنوشت په تړاو خپله پریکړه وکړي. دریم خبر، عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دغه وزارت سرپرست نن په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې کورونا وایرس په افغانستان کې له کم عمره ماشومانو نیولې تر ډېرو عمر لرونکو کسانو د هیواد د نفوس 3 برخه ونیوله. د ده په خبره دا اټکل ښایي چې کورونا په هیواد کې 10 میلیونه وګړي نور هم نیولي دي. څلورم خبر، هند وایي په افغانستان کې 2 تښتول شوي وګړي تر 2 کلو ځنډ وروسته خوشي شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2013 زیږدیز کال په میاشت کې 7 کسه انجینران په بغلان کې د وسلوانو طالبانو له لوري تښتول شوي وو چې له دې ډلې 4 کسې مخکې خوشي شوي وو، خو 2 تنې تازه د جولای په 10 خوشي شوي دي. پنځم خبر، په ننګرهار کې د وړمې ورځې تروریستي پیښې وروسته د دغه ولایت د امني قمندان او د محبس قمندان له ګوښه کېدو سره جوخت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي اداره هم وایي چې ژر به دغه ولایت کې سرپرستي ختمه او نوی والی به دغه ولایت ته واستوي. شپږم خبر، د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې د روانې مشوراتي لوی جرګې د لګښتونو لپاره 330 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.